خدای درکړي دی یې چا نه دي درکړي خدای درکړي دی یې چا نه دي درکړي خو پاکستان ریاست یې ویلي چې نه دا ویتون نه وي خدای چې سره کړي دي میش ته خدای ژوند رو دی آن نه پرېږدي میش ته خدای وسایل رو دی آن نه پرېږدي میش چې خدای پاک د کاروبار ریتم روالي پاره ځای داسې پلانټډ مملیر ته جوړې کړي داسې چې شی ویني ویله چې دی میش نه دي دا په دا خوره باندې ځکه دغه خوره بچیون په سفر شدي ځکه دغه خوره بچیون په لره لره وطنونه باندې خپل ژوند تروي خپل وطن نه ویني میش کا کله خپل وطن ته ور خبر شولي دا بدامني چې دو دا پلایا نه دو دا بدامني د ډېر خلک کاروبار دی دا بدامني د ډېر خلک روزګار دی دا د میش وینې څه دي دا د موی ته پورا بس وي خو د چا د پورا ډېرې چک قیمت باندې تللي دي زه تو د موی تو وینې خرڅ کړې وې چا زه تې نه په خبره ولي چا په امریکا خرڅوي چا دولت په حکومت خرڅ کړي په مختلف نامینه باندې دا وینا دا غوښه خرڅېدلې دا وطن خرڅېدو والله بالله چې مو وطن څوک خرڅوي چې مو نه څوک خرڅوي چې د مو غرینه څوک خرڅوي مو شکای خرڅوي زه بیا په دا دنیا باندې مو ته بیا ژوند خوند ورکوي په داسې سر سر وړونه یې خوښو چې باچته د سپین د ایستوزونه پښتنه ونه کو دا مې ژوند وي زه بیا خوشحول و چې سر مې باچ پوته دی زه د خپلې خورې د مظلوم پښتنه نه کوه خوشحول و چې سر مې باچ پوته شو هېڅ کله دا میږ د بېسکونې سبب دا دی چې څرنګه زه په د خپل وطن سره کېدونکي ظلم باندې خاموش شوم نن د میږ ملګري په جیل ښه دي د ونه ډېر ملګري په جیل ښه دي ملګری هغه زیاړې چې په دا چیک پوسټونه کښې کېدلې ان نه شي کېدلی هغې پوره خلک خپل ټټرینه ایښي دي په جیلینه کښې پروته دي نو علي وزیر په جیل شوي خو د علي وزیر قوم ته پښتونه ته څوک زیاړه نه شي کړلی زیاړه یې ځنې منع کړله بې عزتي اول ټیکل نه شي ویست میږ ملګري یایي چې کله جیلینه تمرین ته د زیاړه او تشدد کي زه ویل چې دا خو هغه زیاړې میږ په قوم په وطن یې کړلې میږ د قوم د وطن نه باج کړلې خپلې سینې هم هغې ته مخته کړلې دولته د تحریک ته سل ورسلو مخالفت وکړو پټ په غوږ پورې لور وچاوې قرآن ووایي چې دغې بې ذاتې نه چا باندې باج کړلې دا قرآن وایي چې دا چې اړیکې وړکې وو دا پوځیون ولیدل یو منډه ځنې والا نن هغه اړیکې وړکې چې منډه پسې وایي نارې پې وایي مختلفې دا جرأت د کیمیا وایي دا د میر توسي دفاع اتحاد و دا دغه ویلوړ کال دا چې دا ټوپۍ په سر دي نن خو ټوپۍ نه دي دا کفني نه دي چې په سر د وتړو دا چې دغه په دا خوره که جرأت روغلی دی دا نام دا غیرت دا د نیکونو میروث دا د میر د خورې رښتینی میروث دا ورکېدونکی میروث دا میروث چې ژوندی ساتلی دی د دې خو د دغې تحریک د هر وګړي څوک تاسو بعد یایي په دغې خورې څه دي په توس فخر کوي دا غرینه د دولت یې بېننګي لیدله نن ننګ ویني په توسه باندې فخر کوي ژوندي پرېږده د دغه خورې هر وګړی هر شایو نه میږ د دغه خورې پاسبان میږ د خپل سر په بدلاتو خپل وطن ساتي دا هم روایات دي دا د میږ مذهب نه دی دا د میږ اسلام دی دا د میږ پښتو دو خو دا شعرونه میږ که هېڅوک اواز نشي کړی ملګري د ونه په ورځ باندې مختلفې مسلې جوړېږي خو چې څومره احتیاط نه میږه چار وکړي باید د میږ د صبر احتیاط نه وکړي باید د میږ د احتیاط د میږ کمزوري نه وشمېري میږ ډېر درګینه نه وړي میږ په دا خوره باندې
ډېر دربینه همدرد نه وي حمایتي نه وي کنې داسې نه دو چې دغه فورن او کسان دی نسي په دا لار ګټینوي تېروي خو خدای قسم چې دا یې تېروي څه به د دغه مخلوق باندې چې بیا خو میر سیدي وچوي په میر صرف د دغه نه چې په دغه وطن باندې په دغه خوره باندې رټ په غوټو وروسته سره وچوي بیا په ایمان سره دا خوره دا د ماضي خوره تو په دا کایچا ته واوي نو نه دی کوي یا څه دروي کوي دا د ماضي وي د ماضي داور خوره وي داور وي د سلیمان خېل خوره او د سلیمان خېل وي دا خورې کله هم د لاهور خلک ته دا دعوا نه کوي چې کمیس چې دا نیولې دي دا هم فتح کړي دي هېڅ هم نه دي فتح کړي زه روزلی وې چې زه د شفقتي ورکوه میر ته خو لږکې ورځې پاته ولګېدله چې دې نوره زیوته وې ته نور دغه ته زور ورکوې دا خو دا قومي نه دا ولسي نه په یوه طرف باندې چې بې تعلیمه وسطت خپل بل طرف باندې چې ډېر د تفکیر فیصلې کېدلې دې نقصان کړلول هغه نقصان دی مزید پیدا خپلې د تفکیر فیصلې خپلې کوي د پردي په خوله باندې نقصان راوړی دی او دا خوره باندې د پردي خلکو د توره چار کوونکي خلک ته کوم پیغام درکوي نو دا ډېر خوش پیغام درکوي چې دا خلک چې نن ته چار ورکړه کې دا د ټول خوا نه دی بیا چې فکر کړي دي داسې پکې پلوز دی دی په دا کې نه څه فایده نه خوره ته سره ګټه وي په دا خوره باندې د امن د پوره د دغه خاوره پورې د خلکو د سکون د پوره پیر هر کله ډېر څه په خپل زور وي خو د دغه پورې بدامني چا یعنې په هېڅ صورت چاته نه ورکوي بل ملګري د تحریک ملګري ورته ډېر وي تحریک ملګري ورته ډېر وي زه د تحریک ملګري ته د تنظیم په باره کښې راغلی یم چې بیس منظم وي بیس په یوه ځای وي بیس با اعتماد وي بیس با کردار وي او د تحریک ملګري هر کله په غونډ کښې ننه چې به ملې ونه کړې ملې چا سره هر کله تله ته دا غونډ که تله دی پکې مې سره بات کړي هو مې دې نه کړي ځکه چې ده دای بات کړي ځای کې دا ته بدامني یي میر بدامني نه بدلوي نه جوړوي د ټوکې جوړوي هغه ته ښه نصیحت کړي چې ته مه کوه ته درباندې شه زموږ مسله د جي ایچ کیو سره تو زموږ مسله د راولپنډۍ سره تو زموږ مسله د اسلام آباد سره تو زه پېژانده چې د هېڅ دا خوره باندې هر راوستلی شوی جنګ چې دغه د جي ایچ کیو جنرالونه خپله ګواهي ورکړې دي چې دا میر راوستی دی میر یې کړي میر په دا خوره باندې د پایدار امن د پوره لوی کردار لوی د اخلاقي کردار د خپلې خلکو قدر کولی د خپلې خلکو عزت کولی په هر لحاظ سره هر هغه سره چې څوک هم د دغه خورې کم څه کم د تحریک د ملګري نه بې قدري نه وشي ډېر خلکو داسې وي چې په دا خوره کښې پر امن ګرځي خو د میرو خلاف وي پر امن د ظلم او د تشدد میر کله هېڅ احترام نه ورته لري ظلم او تشدد ته میر احترام نه لري پر امن دا یې میر مخالفت دي لږ څومره دی کړي میر یې نه کړي دا یې پوهېږي نه کنه د ده عقل دومره وي میر پوهېږي چې په دا خبره باندې موږ د اتفاق اتحاد دا زورور دی دا طاقت لري موږ د منځ له لانجې هېڅ طاقت نه لري ملګري موږ سره ونیي دلته صرف د عیده مبارکي ته دغه ملګري یو چروکي شته نور ډېر دی مشکل سره انساني تدریمي رغزي تدریمي یا پنه بعد رغزي تدریمي فن متخذ ځای کړی دی صفا ولګېد او په انا بعد د عالي د پوټ شو مشران چې څومره د تحریک داسې ذمهوار ملګري دي هغه سره د ونه د تحریک د انتظام او دلته د میر اصول او دلته د میر تنظیم په دا باندې میر مګا شکل دی ښه منظم سیستم سره سیټ کوي دا یو راغزي تدریم دا یو قشور لره دا یو معبود لره بګاو تفصیلي مجلس پیدا کوي بګا تفصیلي مجلس په دا باندې کوي یارې عیده مبارکای و دا خبره مې نه وکړه ډېرې کیسې روښه په شکوتې خپلې دې مثاله بګا ته تفصیلي مجلس کوي یو اخر بیا د زړه د سره د یو سالون در وکړه